راته وبخه همواړه عصیان دا مې تاله رضا رضا یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد دی یا د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع پاکوونکي عملونه چې انسان د ګناه نه پاکوي او چې کله رب العزت ته ورځي نو رب العزت به هغه سره په آسانه سره حساب کوي او الله به جنت ته داخلوي. الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الله وایي هغه خلک چې له خپل پروردګار څخه ویریدلی دي او له ګناه څخه یې ځانونه ساتلي دي جنت ته به ډلې ډلې بیول کیږي او همدارنګه جنت ته به ډلې ډلې رابلل کیږي تر دې چې کله ورته راشي کله جنت ته راشي نو دروازې به د جنت دوی ته پرانستلی شي او پر جنت باندې مقررې ملائکې به دوی ته وایي پر تاسې دې سلامتیا وي تاسې له ګناه څخه پاک شوي یاست. نو دوی به وروسته د دې جنت ته داخل شي او په جنت کې به تاسو هغه ملکې ورته چې تاسو به همیش یاست. همداراز الله رب العزت په صورت نحل کې فرمایي الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه. هغه کسان چې له ګناهونو څخه د پاکوالي په حال کې ملائک روحونه اخلي نو ملائکې به ورته وایي تاسې په امن کې یاست جنت ته داخل شئ. الله رب العزت دې موږ په خپل ژوند کې د ګناهونو نه پاک کړي تر څو چې ملکې موږ ته هم ووایي چې سلام علیکم ادخلوا الجنه خو تاسو د سلامتیا وي او جنت ته داخل شئ. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې د الله رب العزت د دې ویناوو څخه دا څرګندیږي چې په جنت کې یوه ذره نجاست او چټلي هم نشته او بنده تر هغه جنت ته نشي داخلیدلی تر څو چې له ګناه څخه پاک شوی نه وي ځکه چې جنت پاک دی او پرته له پاکانو نور خلک ورته نشي ورتللی. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله لیکي په دنیا کې د بنده پاکوالی په 4 شیانو ترسره کیږي. که یو مسلمان انسان غواړي چې ځان په دنیا کې له ګناهونو څخه پاک کړي او د الله د عذاب نه بچ شي نو د 4 شیانو ته دې متوجه شي چې یو توبه، دویم استغفار، دریم نیک عمل او 4م مصیبتونه. څوک چې توبه وباسي الله یې پاکوي، څوک چې استغفار وایي الله یې پاکوي، څوک چې نیک عملونه کوي په دې نیک عملونه به الله بد عملونه محوه کوي او هغه چا باندې چې په دنیا کې مصیبتونه کړاوونه او تکلیفونه راځي او هغه ګالي په هغه باندې صبر کوي الله به په دې مصیبتونو باندې چې دې صبر کړی د دې ګناهونه پاکوي دا به د ګناه نه پاکوي. که چیرې په دې 4 شیانو باندې یو څوک پاک شي یعنی په دنیا کې توبه م ایستلی، استغفار یې ویلی، نیک عملونه م کړي او کوم مصیبتونه چې په دې باندې راغلي په هغه باندې صبر کړی نو که په دې 4 شیانو باندې پاک شه نو د هغو خلکو له جملې څخه به وګرځي چې ملایکې له ګناه څخه د پاکوالي په حال کې روحونه اخلي. هغه مهال
ملائکې به دوی ته ډاډګیرنه ورکوي او د جنت زیره به ورته اوروي، لکه څنګه چې رب العزت په صورت حمیم سجده کې فرمایي تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. داسې انسانانو ته به په دنیا کې او د مرګ په مهال دوی ته به ملائکې راښکته کیږي او ورته به وایي چې تاسو مه ویریږئ او مه غمجن کیږئ او د هغه جنت زیری واورئ چې له تاسې سره په دنیا کې وعده شوې ده. د دنیا په ژوند کې موږ هم ستاسې ملګري او دوستان یو او په آخرت کې هم تاسې ته به په جنت کې هغه څه درکول کیږي چې مینه ورسره لرئ او تاسو یې غواړئ. دا به د زیات بخښونکي او نهایت مهربان ذات له طرفه تاسې ته میلمستیا وي. هغه انسان چې په دنیا کې نیک عملونه کوي، توبې وباسي، استغفار وایي، د مصیبتونو باندې صبر کوي، هغه د الله له طرفه بلی. نو ملکې چې د دوی روحونه اخلي، د روح اخیستلو په وخت کې به دوی ته د جنت بشارت ورکوي او دوی ته به ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو مه ویرېږئ په هیڅ وخت کې. او د جنت زیری چې ورکوي دا به هم ورته وایي چې جنت کې تاسو لپاره هغه شیان دي چې تاسو یې غواړئ او دا ټول د الله له طرفه تاسو ته میلمستیا ده. او هغه انسان چې په دنیا کې په بدبختیو په مصیبتونو باندې اخته وي، په فحشا او په منکراتو باندې اخته وي، الله ته توبه نه وباسي، استغفار نه وایي او نیک عملونه نه کوي، چې کله ملکې د دوی روح اخلي نو هغه وخت کې به دوی باندې ډیره سخته سختي کوي. نو که د یو چا په دنیا کې په دې 4 شیانو باندې پاکوالی او صفایي ونه شي، یعنی په صدق او اخلاص سره توبه ونه باسي، پوره استغفار یې نه ویلی، هغه استغفار چې له ګناه څخه وروسته متصل وي او له ګناه څخه یې د پښیمانتیا اظهار پکې وي، همداراز نیک اعمال یې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه وي او کوم مصیبتونه چې ورته رسېدلي دي په دې اندازه نه و چې ګناهونه یې محوه کړي، نو که دلته په دنیا کې پاک نه شو، په برزخ کې به په 3 څیزونو الله هغه پاک کړي. انسان هغه وخت نه چې وفات کیږي او قبر کې دفن کیږي تر قیامت وخته پورې دې ته د برزخ حالت ویل کیږي. او په برزخ کې به په 3 څیزونو پاک کیږي. لومړی د جنازې لمونځ او د مؤمنانو له پلوه ورته له الله څخه بخښنه او سفارش. چې وفات شي ډېر مؤمنان د هغه په جنازه کې اشتراک وکړي او هغه لپاره بخښنه وغواړي د الله نه، هیله ده چې الله یې د دوی په بخښنې باندې معاف کړي. دویم دا د قبر سختی، یعنی هغه سخت حالات چې دا یې ورسره په قبر کې مخ کیږي، لکه د پوښتن کوونکو ملائکو نکیر او منکر له ویرې څخه مخ کیدل او داسې نور حالات چې د قبر تنګېدل او فشار او د قبر د امتحان سره د زنګ کدن، دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي. دریم هغه څه چې له ده وروسته یې ورته مسلمانان ډالۍ کوي، لکه صدقه، حج، روژه نیول او یا ورته د قرآن کریم د لوستلو او لمونځ کولو ثواب بخل. د صدقې او دعا رسیدلو په هکله خو علما کوم اختلاف نه لري، بلکې ټول سره متفق دي او اکثر علماو په نظر باندې د حج ثواب مړي ته هم رسیږي. نو که په ژوند کې دې پوره توبه نه ویستلې، کافي استغفار دې نه ویلی، نیک اعمال دې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه ول، او کوم مصیبتونه چې در باندې راغلي و یا دې صبر نه وکړی یا ستا د ګناه د محوه کولو لپاره کافي نه ول، نو په برزخ کې به دې الله په 3 څیزونو پاکوي. یو د جنازې لمونځ باندې، او دویم د قبر سخت حالاتو باندې، دریم هغه ایصال ثواب چې وروسته د مرګه تا پسې ستا دوستان کوي. که چیرې د برزخ په مرحله کې له ګناهونو څخه پوره پاک نه شو په دې 3 شیانو باندې، نو بیا به د قیامت په ورځ په 4 شیانو باندې الله دا پاکوي. د قیامت د ورځې پریشانی، د الله تعالی په وړاندې د ودرېدلو سختي، او هغه څوک چې ستا شفاعت کوي د هغو د شفاعت کولو په واسطه، او د هر څه نه مهم د الله رب العزت لخوا ورته له ګناهونو څخه تېرېدل او معافي کول. او که چیرې دغه 4 یې د پاکوالي لپاره بس نه شوه، نو بیا ضرور ده چې د اور بڼې ته به ور وړاندې شي، تر څو یې چټلي ختمه شي. په حقیقت کې اور ته داخلېدل د ده لپاره رحمت دی، تر څو هلته پاک او صفا شي، او په دوزخ کې به د ده د پاتې کېدل د خپلو چټلیو، یعنی د خپل د ګناهونو د زیاتوالي او کموالي په اندازې سره وي. که ګناه زیاته وه د هغه عذاب به زیات ویني، او که ګناه یې کمه وه
د هغه عذاب به کم ویني. نو کله چې له خپل ګناهونو نه په جهنم کې پاک او صفا شي نو اور څخه به راووځي او الله رب العزت به دا جنت ته داخل کړي. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله د بنده په ژوند کې د ګناه د بخښنې د اسبابو په اړه په خپل کتاب کې بل ځای کې وایي فلأهل الذنوب ثلاثة انهار عظام یتطهرون بها فی الدنیا. امام ابن قیم وایي د ګناهګارانو لپاره 3 غټ سیندونه دي چې په دنیا کې ورباندې پاکیږي، نو که هغه یې د پاکوالي لپاره کافي نشول بیا به په آخرت کې د دوزخ په سیند باندې پاکیږي. هغه دنیاوي سیندونه دا دي د خالص توبې سیند، د هغو نیکیو سیند چې ورڅخه د چاپیره شوو ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي وي، او د هغو لویو مصیبتونو سیند چې ګناه لره محوه کوونکي وي. نو کله چې الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکړي د دې 3 عملونو سیندونو ته داخل کړي تر څو په قیامت کې پاک او بخښل شوی راوځي او بیا د پاکوالي 4م سبب ته اړتیا ونه لري. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د خپلو نیکو عملونو په واسطه باندې د خپل ګناهونه پاک کړو. الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي، موږ ته د استغفار ویلو توفیق راکړي چې په دنیا کې صحیح توبه وباسو، د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو، نیکو عملونو ته مخه کړو، د الله نه مغفرت او بخښنه وغواړو، او همدارنګه کوم مصیبتونه او کوم کړاوونه چې په موږ باندې راځي په هغه باندې صبر وکړو او د هغه نیکه بدله د پروردګار نه وغواړو. او که په دنیا کې داسې په غفلت کې زموږ ژوند وي چې موږ نه توبې ته ارزښت ورکو، نه استغفار ته ارزښت ورکو او نه نیک عملونه کوو، او کوم مصیبتونه او کړاوونه چې راځي په هغه کې 100 رنګه خبرې اترې هم وکړو، نو بیا به د الله په نزد باندې شرمنده او سرښکته ولاړ یو، او د برزخ ژوند او همدارنګه وروستنی ژوند به هغه زموږ د ګناهونو د پاکوالي لپاره کافي نه وي. الله به بیا جهنم ته داخلی تر څو د ګناهونو نه پاک کړي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ د خپل د دې لنډ ژوند نه د دې محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په لذاتو د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ، په دې باندې په غرور کې مه غورځېږئ، کبر پرې مه کوئ، الله ته مخ راوړئ، خپله هم الله ته متوجه شئ، د خپله اولاد د خپله کورنۍ هم الله طرف ته وهڅوئ، د الله دین طرف ته یې وهڅوئ تر څو عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ او ستاسې په برخه کړي. او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند ولرو، مرګ موږ ته په انتظار کې دی، یو ورځ به زموږ ور وډبوي او الله ته به ورځو، بیا به موږ سره څه نه وي چې الله ته به یې پیش کړو. هلته دروغ هم نشته، هلته رشوت هم نشته، هلته قسمونه هم نشته. کوم عملونه چې ستا په خپل بدن باندې کړي، خپل بدن به چې ستا محبوب دی هغه به په تا باندې شاهدي وایي، بیا به تا سره ځواب نه وي. هغه 4 شیان چې په خپل ژوند کې انسان د ګناه نه پاکوي، لومړی په هغو کې توبه او استغفار و. الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. الله وایي چې ای مؤمنانو، الله ته صفا او خالصه توبه وباسئ، زر دی چې ستاسو پروردګار ستاسو ګناهونه وبخي او داسې جنتونو ته به هم داخل کړي چې ویالې د هغه جنتونو لاندې بهیږي. علما کرام فرمایي چې نصوح توبه دا ده چې د توبې شرایط پکې پوره شي. هغه دا چې بنده په حاضر وخت کې ګناه پرېږدي، بنده فی الحال ګناه پرېږدي، په تیر وخت یعنی په ماضي باندې پښیمانتیا وکړي چې کوم ګناهونه یې کړي دي، په راتلونکي کې ورته د بیا راګرځېدلو عزم ونه لري، یعنی په راتلونکي زمانه کې به د ګناه تصمیم اصلا نه لري. او که د انسان حق یې تلف کړی، د چا حقوق پر ده باندې وي، هغه دې هغه ته وسپاري یا دې د هغه نه معافي وغواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي چې د الله تعالی په حق کې د بنده له پلوه د ګناه ځینې کارونه داسې دي چې توبه ویستلې یوازې په پرېښودلو یعنی ترک سره، یعنی یوازې په پرېښودلو او ترک سره ده، خو ځینې عملونه داسې دي چې په شریعت کې یوازې په پرېښودلو باندې اکتفا نه ده شوې، بلکې قضا او کفاره هم لازم ده.
نو هغو کارونو نه چې الله نهیې کړې ده د هغې نه باید انسان ځان وساتي او کم د الله احکام چې تا پریښي وي نو د هغو قضایي په تا باندې لازم ده چې د هغو اعاده وکړې که هغه روژه وي که مونځ وي امام غزالی صاحب د دې تفصیل کړی امام غزالی صاحب فرمایلی چې د حقونو ضایع کول په 3 ډوله دي لومړی هغه چې بنده له فرایضو څخه کومه فریضه پرېږدي لکه مونځ روژه زکات کفاره او داسې نور نو له دې څخه خلاصون په دې سره دی چې د امکان په صورت کې قضایي او اعاده وشي دویم هغه ناروا کار چې بنده ورته راتګ کړی وي لکه شراب څکل د شپېلۍ وهل سود خوړل او داسې نور له دې څخه ځان خلاصول په دې سره دي چې ورباندې پښیمانه شي او بیا ورته هیڅکله راونه ګرځي دریم هغه ګناهونه چې د بنده او نورو بندگانو ترمنځ وي چې په دې کې سختی او اشکال زیات دی او دغه قسم ګناهونه یا خو به د یو چا له پلوه ځان سره تړاو لري یا یې له مال سره یا د هغه د عزت سره یا د هغه دین سره نو که د چا حق چا ضایع کړی وي که مال وي نو باید چې مال یې اور وسپاري که د چا غیبت یې کړی د هغه نه دې بخښنه وغواړي که د چا پت او عزت سپکاوی کړی وي نو باید چې د هغه نه بخښنه وغواړي حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي کله چې توبه په جزم او قاطعیت سره وي او شروط یې هم برابر وي نو ګناهونه له منځه وړي او ګناهونه محوه کوي لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الاسلام یجب ما قبله و توبه تجب ما قبلها اسلام د انسان هغه بد عملونه له منځه وړي چې مخکې ورڅخه شوي دي یعنې د کفر په حالت کې او توبه محوه کوي هغه ګناهونه چې مخکې د دې انسان نه صادر شوي وي خو چې توبه سالمه او صحیح او نصوح توبه وي دا نه چې نن توبه سبا بیا ګناه سبا توبه بله ورځ بیا ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسان چې دا کار کوي کل مستهزی بربه گویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخره کوي نه چې توبه وباسي ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه په مخکې ګونې او ګناهونو باندې پښیمانه شه په راتلونکو کې نیک عملونو ته مخه کړه او دا تصمیم ولره چې هیڅکله به بیا زه ګناه ته مخ نه راوړم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي الطائب من الذنب کمن لا ذنب له له ګناه څخه توبه ویستونکی داسې دی لکه څوک چې ګناه ونه لري په توبې سره انسان د خپلو ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه ستا په جامه او ستا په لباس کې چې څه نجاست وي هغه د تودو اوبو او د صابون یا د ظرف په واسطه باندې پاکیږي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ خو تل په ګناه اخته یو که دا 40 ساعته چې شپه ورځ ده د دې محاسبه او سنجش وکړو او په دقت باندې متوجه شو دې ته چې د 40 ساعته کې څومره ما د الله لپاره کار وکړه او څومره ما د خپل ځان لپاره کار وکړه او څومره مې د شیطان او د دنیا لپاره کار وکړه نو بیا انسان ته معلومات کیږي خو کله موږ هم د ځان سره محاسبه نه ده کړې بس ژوند هم دی په غفلت کې او په ګنسي کې تیریږي نه مسلمان دپاره دا پکار ده چې ځان بیدار کړي مسلمان لپاره دا پکار ده چې ځان ویښ کړي د الله کلام ته رجوع وکړي د رسول الله احادیثو ته رجوع وکړي او د خپل ژوند د خپل کورنۍ ژوند د خپل اولاد ژوند د الله د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیرې کړي الله موږ ته مهلت راکوي د الله په صبر باندې مه دوکه کیږئ چې الله بیا ونیولی د الله له نیولو نه بیا خلاصون نه لرئ ان اخذ ربک لشدید نن ډیر زموږ وروڼه دي چې په بدو کارونو باندې اخته دي ډیرې خویندې دي داسې چې په بدو کارونو باندې اخته دي دا له دې وجې نه چې هغوی سره د الله ویره نشته هغوی الله صحیح نه دی پیژندلی د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي د الله مینه پرته وي د رسول الله محبت پروت وي هغه به هیڅکله بدو کارونو ته فجایو ته مخه رانه که د ځواني په وخت کې هم الله ځان سره ولره که د بوډاتوب په وخت کې هم الله ځان سره ولره د الله نه ویرېږه مرګ به تا ته راشي بیا به الله ته سرښکته او شرمنده ولاړ او په کوم وخت کې چې اسرائیل د ستا روح اخلي هغه د زنکدن آلت به د ستا څه وي هغه انسان که هغه زموږ خویندې دي یا وروڼه چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته یي کله هم الله ته مخ نه راوړي
د دنیا ژوند ځان دپاره ژوند ګڼي، د آخرت د ژوند بلکل هغه ته توجه نه لري، نو چې کله وفات کیږي په هغه وخت کې به شیطان دې ته راځي او د دنیا نه به یې بې ایمانه وړي. نه راځئ د دنیا د لنډ ژوند نه استفاده وکړئ، په خپل ژوند کې الله راضي کړئ، خپلو نیکو عملونو باندې ځان په دنیا کې صفا کړئ، الله کلام ولولئ، د رسول الله احادیث ولولئ، خپل اولاد دین طرف ته وهڅوئ، خپله کورنۍ اسلامي کورنۍ جوړه کړئ، په خپل کورنۍ کې خپلې کورنۍ ته د الله دین، د الله کتاب، د رسول الله سیرت تدریس کړئ. هغه څه چې موږ د دین نه لرې کوي، اسلامي فرهنګ هم لرې کوي، اسلامي اخلاقونه هم لرې کوي، هغه د کورنۍ نه وباسئ. او دا به د هر مشر په هر اسلامي کورنۍ کې مسئولیت وي چې هغه الله دین طرف ته متوجه کي، الله دین طرف ته وهڅوي، او که خپل مسئولیت ادا نه کړي د هغو نه به مخکې الله دا د خپل حساب ته کاږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې په هغه باندې الله راضي کیږي، هغه اعمال چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي، هغه اعمال چې موږ په اوچته غاړه باندې الله ته دروي او د شرم نه او د ذلت نه بچ کوي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم انشاءالله د توبې د شرطونو په هکله تاسو سره غږیږم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه. پاک الله مو بچ. نرمیږي الله نه صفا کیږي د ګناه پیټی مې دروند شو لویه خدایه حال مې ورځ تر بلې ورځې خرابېږي بری راکړه مقابل کې د شیطان ډېره ستره دښمني ده یا الله بد عمل بد نصیب بد کردار یم لما غړ ګناهګار په جهان نشته ته په ما وکړه کرم پروردګار یو عمل مې مطابق د قرآن نشته سبق کړم زه حشر په میدان خو بستا مهرباني ده یا الله راته وبخه هم واړه عصیان دا مې تعالی رضاړي ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله ما نیولې دي د زړه په سر غوږونه په توبو مې دي توبه ذوالجلال ته معاف مې راته واړه ګناهونه صغیره که کبیره ذوالجلال په دې ټولو ګناهونو پښیمان ستا په در کې عباس ده یا الله په دې ټولو ګناهونو پښیمان ستا په در کې عباس ده یا الله راته وبخه هم واړه عصیان دا مې تعالی رضاړي ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله د شیطان له وسوسو غواړم امان زړه مې تا ته فریاد ده یا الله زړه مې تا ته فریاد ده یا الله زړه مې تا ته فریاد ده یا چې ویالې د هغه جنتونو لاندې بهیږي.
علما کرام فرمایي چې نصوح توبه دا ده چې د توبې شرایط پکې پوره شي. هغه دا چې بنده په حاضر وخت کې ګناه پرېږدي، بنده فی الحال ګناه پرېږدي، په تیر وخت یعنی په ماضي باندې پښیمانتیا وکړي چې کوم ګناهونه یې کړي دي، په راتلونکي کې ورته د بیا راګرځېدلو عزم ونه لري، یعنی په راتلونکي زمانه کې به د ګناه تصمیم اصلا نه لري. او که د انسان حق یې تلف کړی، د چا حقوق پر ده باندې وي، هغه دې هغه ته وسپاري یا دې د هغه نه معافي وغواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې لیکي چې د الله تعالی په حق کې د بنده له پلوه د ګناه ځینې کارونه داسې دي چې توبه ویستلې یوازې په پرېښودلو یعنی ترک سره، یعنی یوازې په پرېښودلو او ترک سره ده. خو ځینې عملونه داسې دي چې په شریعت کې یوازې په پرېښودلو باندې اکتفا نه ده شوې، بلکې قضا او کفاره یې هم لازم ده. نو هغو کارونو نه چې الله نهیې کړې ده د هغې نه باید انسان ځان وساتي، او کم د الله احکام چې تا پریښي وي نو د هغو قضایي په تا باندې لازم ده چې د هغو اعاده وکړې، که هغه روژه وي که مونځ وي. امام غزالی صاحب د دې تفصیل کړی. امام غزالی صاحب فرمایلی چې د حقونو ضایع کول په 3 ډوله دي. لومړی هغه چې بنده له فرایضو څخه کومه فریضه پرېږدي لکه مونځ، روژه، زکات، کفاره او داسې نور، نو له دې څخه خلاصون په دې سره دی چې د امکان په صورت کې قضایي او اعاده وشي. دویم هغه ناروا کار چې بنده ورته راتګ کړی وي لکه شراب څکل، د شپېلۍ وهل، سود خوړل او داسې نور، له دې څخه ځان خلاصول په دې سره دي چې ورباندې پښیمانه شي او بیا ورته هیڅکله راونه ګرځي. دریم هغه ګناهونه چې د بنده او نورو بندگانو ترمنځ وي چې په دې کې سختی او اشکال زیات دی، او دغه قسم ګناهونه یا خو به د یو چا له پلوه ځان سره تړاو لري، یا یې له مال سره، یا یې د هغه د عزت سره، یا د هغه دین سره. نو که د چا حق چا ضایع کړی وي، که مال وي نو باید چې مال یې ور وسپاري، که د چا غیبت یې کړی د هغه نه دې بخښنه وغواړي، که د چا پت او عزت سپکاوی کړی وي نو باید چې د هغه نه بخښنه وغواړي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي کله چې توبه په جزم او قاطعیت سره وي او شروط یې هم برابر وي نو ګناهونه له منځه وړي او ګناهونه محوه کوي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الاسلام یجب ما قبله و توبه تجب ما قبلها. اسلام د انسان هغه بد عملونه له منځه وړي چې مخکې ورڅخه شوي دي، یعنې د کفر په حالت کې، او توبه محوه کوي هغه ګناهونه چې مخکې د دې انسان نه صادر شوي وي، خو چې توبه سالمه او صحیح او نصوح توبه وي. دا نه چې نن توبه سبا بیا ګناه، سبا توبه بله ورځ بیا ګناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسان چې دا کار کوي کل مستهزی بربه، گویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخره کوي. نه چې توبه وباسي، ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه، په مخکې ګونې او ګناهونو باندې پښیمانه شه، فارې نه یې ویلی. هغه استغفار چې له ګناه څخه وروسته متصل وي او له ګناه څخه یې د پښیمانتیا اظهار پکې وي، همداراز نیک اعمال یې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه وي، او کوم مصیبتونه چې ورته رسېدلي دي په دې اندازه نه و چې ګناهونه یې محوه کړي، نو که دلته په دنیا کې پاک نه شو، په برزخ کې به په 3 څیزونو الله هغه پاک کړي. انسان هغه وخت نه چې وفات کیږي او قبر کې دفن کیږي تر قیامت وخته پورې دې ته د برزخ حالت ویل کیږي، او په برزخ کې به په 3 څیزونو پاک کیږي. لومړی د جنازې لمونځ او د مؤمنانو له پلوه ورته له الله څخه بخښنه او سفارش. چې وفات شي ډېر مؤمنان د هغه په جنازه کې اشتراک وکړي او هغه لپاره بخښنه وغواړي د الله نه، هیله ده چې الله یې د دوی په بخښنې باندې معاف کړي. دویم دا د قبر سختی، یعنی هغه سخت حالات چې دا یې ورسره په قبر کې مخ کیږي، لکه د پوښتن کوونکو ملائکو نکیر او منکر له ویرې څخه مخ کیدل او داسې نور حالات چې د قبر تنګېدل او فشار او د قبر د امتحان سره د زنکدن دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي. دریم هغه څه چې له ده وروسته یې ورته مسلمانان ډالۍ کوي، لکه صدقه، حج، روژه نیول او یا ورته د قرآن کریم د لوستلو او لمونځ کولو ثواب بخل. د صدقې او دعا رسیدلو په هکله خو علما کوم اختلاف نه لري، بلکې ټول سره متفق دي، او اکثر علماو په نزد باندې د حج ثواب مړي ته هم رسیږي.
نو که په ژوند کې دې پوره توبه نه ویستلې، کافي استغفار دې نه ویلی، نیک اعمال دې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه ول، او کوم مصیبتونه چې در باندې راغلي وو یا دې صبر نه وکړی یا ستا د ګناه د محوه کولو لپاره کافي نه ول، نو په مرزخ کې به دې الله په درې څیزونو پاکوي، یو د جنازې لمونځ باندې، او دویم د قبر سخت حالاتو باندې، دریم هغه ایصال ثواب چې وروسته د مرګه تا پسې ستا دوستان کوي. که چیرې د برزخ په مرحله کې له ګناهونو څخه پوره پاک نه شو په دې درې شیانو باندې، نو بیا به د قیامت په ورځ په څلورو شیانو باندې الله دا پاکوي. د قیامت د ورځې پریشانی، د الله تعالی په وړاندې د ودرېدلو سختي، او هغه څوک چې ستا شفاعت کوي د هغو د شفاعت کولو په واسطه، او د هر څه نه مهم د الله رب العزت لخوا ورته له ګناهونو څخه تېرېدل او معافي کول. او که چیرې دغه څلور یې د پاکوالي لپاره بس نه شوه، نو بیا ضرور ده چې د اور بڼې ته به ور وړاندې شي، تر څو یې چټلي ختمه شي. په حقیقت کې اور ته داخلېدل د ده لپاره رحمت دی، تر څو هلته پاک او صفا شي، او په دوزخ کې به د ده د پاتې کېدل د خپلو چټلیو یعنی د خپل د ګناهونو د زیاتوالي او کموالي په اندازې سره وي. که ګناه زیاته وه د هغه عذاب به زیات ویني، او که ګناه کمه وه د هغه عذاب به کم ویني. نو کله چې له خپل ګناهونو نه په جهنم کې پاک او صفا شي، نو اور څخه به راووځي او الله رب العزت به دا جنت ته داخل کړي. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله د بنده په ژوند کې د ګناه د بخښنې د اسبابو په اړه په خپل کتاب کې بل ځای کې وایي: فلأهل الذنوب ثلاثة انهار عظام د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع پاکوونکي عملونه چې انسان د ګناه نه پاکوي، او چې کله رب العزت ته ورځي نو رب العزت به هغه سره په آسانه سره حساب کوي او الله به جنت ته داخلوي. الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الله وایي هغه خلک چې له خپل پروردګار څخه ویریدلی دي او له ګناه څخه یې ځانونه ساتلی دي، جنت ته به ډلې ډلې بیول کیږي، او همدارنګه جنت ته به ډلې ډلې رابلل کیږي، تر دې چې کله ورته راشي، کله جنت ته راشي نو دروازې به د جنت دوی ته پرانستلی شي، او پر جنت باندې مقررې ملائکې به دوی ته وایي پر تاسې د سلامتیا وي، تاسې له ګناه څخه پاک شوي یاست. نو دوی به وروسته د دې جنت ته داخل شي، او په جنت کې به تاسو هغه ملکې ورته چې تاسو به همیش یاست. همداراز الله رب العزت په سورة نحل کې فرمایي: الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه. هغه کسان چې له ګناهونو څخه د پاکوالي په حال کې ملائک روحونه اخلي، نو ملائکې به ورته وایي تاسې په امن کې یاست،
جنت ته داخل شئ. الله رب العزت دې موږ په خپل ژوند کې د ګناهونو نه پاک کړي، تر څو چې ملک موږ ته هم ووایي چې سلام علیکم ادخلوا الجنه، خو تاسو د سلامتیا وي او جنت ته داخل شئ. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې د الله رب العزت د دې ویناوو څخه دا څرګندیږي چې په جنت کې یوه ذره نجاست او چټلي هم نشته، او بنده تر هغه جنت ته نشي داخلیدلی تر څو چې له ګناه څخه پاک شوی نه وي، ځکه چې جنت پاک دی او پرته له پاکانو نور خلک ورته نشي ورتللی. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله لیکي په دنیا کې د بنده پاکوالی په 4 شیانو ترسره کیږي. که یو مسلمان انسان غواړي چې ځان په دنیا کې له ګناهونو څخه پاک کړي او د الله د عذاب نه بچ شي، نو د 4 شیانو ته دې متوجه شي چې یو توبه، دویم استغفار، دریم نیک عمل او 4 مصیبتونه. څوک چې توبه وباسي الله یې پاکوي، څوک چې استغفار وایي الله یې پاکوي، څوک چې نیک عملونه کوي په دې نیک عملونه به الله بد عملونه محوه کوي، او هغه چا باندې چې په دنیا کې مصیبتونه، کړاوونه او تکلیفونه راځي او هغه ګالي په هغه باندې صبر کوي، الله به یې په دې مصیبتونو باندې چې دې صبر کړی د دې ګناهونه پاکوي، دا به د ګناه نه پاکوي. که چیرې په دې 4 شیانو باندې یو څوک پاک شي، یعنی په دنیا کې توبه م ایستلی، استغفار یې ویلی، نیک عملونه م کړي او کوم مصیبتونه چې په دې باندې راغلي په هغه باندې صبر کړی، نو که په دې 4 شیانو باندې پاک شه، نو د هغو خلکو له جملې څخه به وګرځي چې ملایکې له ګناه څخه د پاکوالي په حال کې روحونه اخلي. هغه مهال ملائکې به دوی ته ډاډګیرنه ورکوي او د جنت زیره به ورته اوروي، لکه څنګه چې رب العزت په صورت حمیم سجده کې فرمایي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. داسې انسانانو ته به په دنیا کې او د مرګ په مهال دوی ته به ملائکې راښکته کیږي او ورته به وایي چې تاسو مه ویرېږئ او مه غمجن کیږئ او د هغه جنت زیری واورئ چې له تاسې سره په دنیا کې وعده شوې ده. د دنیا په ژوند کې موږ هم ستاسې ملګري او دوستان یو او په آخرت کې هم تاسې ته به په جنت کې هغه څه درکول کیږي چې مینه ورسره لرئ او تاسو یې غواړئ. دا به د زیات بخښونکي او نهایت مهربان ذات له طرفه تاسې ته میلمستیا وي. هغه انسان چې په دنیا کې نیک عملونه کوي، توبې وباسي، استغفار وایي، د مصیبتونو باندې صبر کوي، هغه د الله له طرفه بلی، نو ملکې چې د دوی روحونه اخلي، د روح اخیستلو په وخت کې به دوی ته د جنت بشارت ورکوي او دوی ته به ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو مه ویرېږئ په هیڅ وخت کې، او د جنت زیری چې ورکوي دا به هم ورته وایي چې جنت کې تاسو لپاره هغه شیان دي چې تاسو یې غواړئ او دا ټول د الله له طرفه تاسو ته میلمستیا ده. او هغه انسان چې په دنیا کې په بدبختیو په مصیبتونو باندې اخته وي، په فحشا او په منکراتو باندې اخته وي، الله ته توبه نه وباسي، استغفار نه وایي او نیک عملونه نه کوي، چې کله ملکې د دوی روح اخلي نو هغه وخت کې به دوی باندې ډیره سختی کوي. نو که د یو چا په دنیا کې په دې 4 شیانو باندې پاکوالی او صفایي ونه شي، یعنی په صدق او اخلاص سره توبه ونه باسي، پوره یتطهرون بها فی الدنیا. امام ابن قیم وایي د ګناهګارانو لپاره 3 غټ سیندونه دي چې په دنیا کې ورباندې پاکیږي، نو که هغه یې د پاکوالي لپاره کافي نشول، بیا به په آخرت کې د دوزخ په سیند باندې پاکیږي. هغه دنیوي سیندونه دا دي: د خالصې توبې سیند، د هغو نیکیو سیند چې ورڅخه د چاپیره شوو ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي وي، او د هغو لویو مصیبتونو سیند چې ګناه لره محوه کوونکي وي. نو کله چې الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکړي، د دې 3 عملونو سیندونو ته داخل کړي تر څو په قیامت کې پاک او بخښل شوی راوځي او بیا د پاکوالي 4م سبب ته اړتیا ونه لري. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د خپلو نیکو عملونو په واسطه باندې د خپل ګناهونه پاک کړو. الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي، موږ ته د استغفار ویلو توفیق راکړي چې په دنیا کې صحیح توبه وباسو،
د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو، نیکو عملونو ته مخه کړو، د الله نه مغفرت او بخښنه وغواړو او همدارنګه کوم مصیبتونه او کوم کړاوونه چې په موږ باندې راځي په هغه باندې صبر وکړو او د هغه نیکه بدله د پروردګار نه وغواړو. او که په دنیا کې داسې په غفلت کې زموږ ژوند وي چې موږ نه توبې ته ارزښت ورکو، نه استغفار ته ارزښت ورکو او نه نیک عملونه کوو او کوم مصیبتونه او کړاوونه چې راځي په هغه کې سل رنګه خبرې اترې هم وکړو، نو بیا به د الله په نزد باندې شرمنده او سرښکته ولاړ یو او د برزخ ژوند او همدارنګه وروستنی ژوند به هغه زموږ د ګناهونو د پاکوالي لپاره کافي نه وي. الله به بیا جهنم ته داخلی تر څو د ګناهونو نه پاک کړي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ د خپل د دې لنډ ژوند نه، د دې محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په لذاتو، د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ، په دې باندې په غرور کې مه غورځېږئ، کبر پرې مه کوئ، الله ته مخ راوړئ. خپله هم الله ته متوجه شئ، د خپله اولاد، د خپله کورنۍ هم الله طرف ته وهڅوئ، د الله دین طرف ته یې وهڅوئ، تر څو عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ او ستاسې په برخه کړي. او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند ولرو، مرګ موږ ته په انتظار کې دی. یو ورځ به زموږ ور وډبوي او الله ته به ورځو، بیا به موږ سره څه نه وي چې الله ته به یې پیش کړو. هلته دروغ هم نشته، هلته رشوت هم نشته، هلته قسمونه هم نشته. کوم عملونه چې ستا په خپل بدن باندې کړي، خپل بدن به چې ستا محبوب دی هغه به په تا باندې شاهدي وایي، بیا به تا سره ځواب نه وي. هغه څلور شیان چې په خپل ژوند کې انسان د ګناه نه پاکوي، لومړی په هغو کې توبه او استغفار و. الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله وایي چې ای مؤمنانو، الله ته صفا او خالصه توبه وباسئ. زر دی چې ستاسو پروردګار ستاسو ګناهونه وبخي او داسې جنتونو ته به داخل کړي